اصل کې لا اله الا الله دا قضیه حملیه سالبه کلیه ده، قضیه حملیه سالبه کلیه ده، او لین فی الجنس ده، د جنس نفی شوی ده پکې، او یعنی لین فی الجنس د استغراق او د شمول فائدہ ورکوي. او لا اله الا الله په اعتبار د حاصل معنی سره دا قضیه معدوله المحمول ده، او په اعتبار د الفاظ او صورت ترکیبیه سره قضیه حملیه سالبه کلیه ده، او محمد رسول الله دا قضیه حملیه موجبه شخصیه ضروریه ده، او فائدة الخبر د جاهلانو د لپاره فائدة الخبر دی او د واقفینو د لپاره لازم الفائدة الخبر دی، او پدې کې قصف موصوف علی صفت دی، او پدې کې ایجاز دی، ایجاز قصر دی، پدې کې الفاظ کم معناګانې زیات.